منظوره ټلیفون ورکړه خبره ده خبرې خاصی نه کنه ټول باندې به تاسو شاوړې ولاړی ان شاء الله تعالی راځي. سلامونه ملګرو، دا ویډیو تاسو ته ښکاري دا 2018 په اوله کې چې کله پی ټی ایم جوړېدو په اسلام آباد کې شوې ده. خو دا ما مخکې اورېدلې وه ملګرو، اوس مخته راغله که نه. دې ته یو کس اوله کې خبره کوي، تاسو به اورېدلي وي چې د باجوړ نجیب وایي چې مشره ته څه کار وکړه، ما دغه صحیح اورېدلې هم نه ده. وایي چې ټول باجوړ به ستا سره اوږه په اوږه ولاړ وي. منظور مشر ته وایي چې نه، دا خپل ولس سره به ولاړ وي چې د خپل د وطن خبره وکړي، د خپل لامل خبره وکړي. ملګرو ډېر زیات خوند دي ایسته ملګرو، خو دا ویډیو به د کتو نه مخکې ضرور شیر کوئ. راځئ اورئ چې څه خبرې کړي دي، پوره خبرې اورو چې هغه وخت کې څه خبرې شوي دي. یقین وکړه اوله وخت خو که نه، او بیا هم هغه د نرتوب او د هغه وخت چې کله مشر منظور پښتین ته مشري وه هلکه د پی ټي ایم، او دغه وخت کې اراده کاري درنه هم ختمه شوې وه د نقیب الله مسعود دپاره چې کومه شروع وه. نو راځئ اورئ او په شریکه یې ترې خوندونه اورو. دا واورئ منظوره ټلیفون ورکړه خبره ده خبرې خاصی نه کنه ټول باندې به تاسو شاوړې ولاړی ان شاء الله تعالی راځي. فکر مه کوه بالکل دغه خبره موږ باندې یو منظور به نن د درنې اخیری ورځ وساته احساسات دي. د درنې اخیری احساسات بس وایم دغه شي ته خپایم چې مخشه نور کار مونږ ته پاتې دي، ځکه چې د پښتنو ظالم کېدی چې داس په اسانه نه ودرېږي. نو صرف پښتنو ته دا پیغام دی چې تیار دی اوسي، که چېرته هم په پښتنو باندې بل ګزار چا ورکولو ټول به راپاڅو. دا ډیډلاین میډلاین نشته، ډیډلاین صرف د دغه مطالباتو دی چې دا د پوره کړي. او دا تیاري چې کوم لیکل راکړي دي، که چېرته په دې عمل نه وشو، مونږ مجبور یو، مونږ ژوند غواړو او په هر صورت یې غواړو، که په امن یې نه راکوو په زور یې